د هیله میډیا چینل درنو لیدونکو سلام پام وکړئ. د نن خبري ټولګې ته افغان حکومت پاکستان سره جګړه کې ډرون هم کارولای. د افغان حکومت یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي چې ځواکونه په وروستۍ نښته کې د پاکستان پر یوه امنیتي پوسته د ډرون څرخه کې برید کړی دی. د حکومت اړوند المرصاد رسنۍ د دغه برید ویډیو خپره کړې چې پر یوه هدف د برید شیبه پکې ښودل کیږي او وروسته چاودنه کیږي. ډرون څرخه کې په دې وروستیه کې پاکستاني طالبان هم کاروي. په ویډیو کې دا نه ده روښانه شوې چې دغه ډرون برید د ډیورند کرښې پورې غاړې په کومه سیمه کې شوی دی. هند وايي پاکستان یو خپلواک افغانستان نشي زغملی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندهیر جیسوال وايي پاکستان له دې عمله خفه دی چې افغانستان پر خپله خاوره په خپلواکه توګه واکمني کوي. رندهیر جیسوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي پاکستان تل د خپلو کورنیو ناکامیو پړه پر خپلو ګاونډیو اچوي. نوموړي دغه راز زیاته کړه دا ښکاره خبره ده چې پاکستان کې ترهګریز سازمانونه شته او دغه هیواد یې ملاتړ کوي. پاکستان افغان حکومت ته ویلي که دایمي اوربند غواړي نو باید زموږ شرطونه ومني. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د خپل حکومت د کابینې نننۍ غونډه کې خبرداری ورکړی چې که افغان حکومت د شخړې حل غواړي نو په 48 ساعتونو کې چې 4 استعفاء هم دي په دې کې د اسلام آباد غوښتنې ومني. نوموړي ویلي د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغان حکومت په میدان کې دی. هغه زیاتوي افغان طالبان باید د TTP مرکزونه له منځه یوسي او د افغانستان خاوره دې زموږ خلاف نه کاري. د پاکستان هغه غوښتنه چې تر اوسه افغان حکومت هر ځل رد کړې ده. په داس حال کې چې د پاکستان او افغان حکومت ترمنځ له 48 ساعته اوربند څخه 28 ساعتونه تیریږي. د معلوماتو پر اساس همدا اوس د قطر په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات روان دي. نورولي وايي په قبایلي سیمو کې اوسېږي او جهاد ته به دوام ورکړي. د پاکستان د طالبانو غورځنګ مشر مفتي نورولي مسجد په یوه تازه ویډیو کې چې په غرنیو سیمو کې اخیستې وایي د خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر ولسوالۍ کې اوسېږي او له خپلو قبایلي سیمو فعالیت کوي. نوموړی وايي دا ویډیو یې د دې لپاره کړې چې وښیي ژوندی دی او له افغانستانه بهر اوسېږي. نورولي مسعود په خپله دې ویډیو کې چې د عمر سټوډیو لخوا خپره شوې ویلي چې د خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر ولسوالۍ کې اوسېږي او له قبایلي سیمو نه خپل فعالیتونه کوي. هغه په دې ویډیو کې ویلي چې هدف نړۍ او خپلو پلویانو ته دا ښودل دي چې دی ژوندی دی او له افغانستان نه بهر اوسېږي. نورولي مسعود سوګند کړی چې دی په خیبر کې اوسېږي او په افغانستان کې اوسېدل ټول تورونه دي. هغه په دې ویډیو کې خپل جنګیالي په پاکستان کې جګړې ته هڅولي او په خپلو لیکو کې پر اطاعت ټینګار کړی دی. د TTP مشر خپل جنګیالي له عامو خلکو سره ښه چلند ته هڅولي دي. ملګري ملتونه وايي پاکستان ملکي افغانان په نښه کړي. د ملګرو ملتونو د افغانستان دفتر په یو راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په فرضي کرښه په وروستۍ جګړه کې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې پاکستاني لوري افغانستان کې دننه ملکي وګړي په نښه کړي دي. په راپور کې راغلی چې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې 19 ملکي وګړي شهیدان شوي او شاوخوا 340 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور زیاتوي چې پاکستاني لوري پر کندهار سربیره خوست او پکتیکا ولایتونو کې هم په فرضي کرښه وروستۍ جګړه کې عام افغانان په نښه کړي دي. یاد دی چې وروسته له هغه چې افغان ځواکونو پاکستاني لوري ته درنه مرګ ژوبله واړوله هغوی د ملکي وګړو په نښه کولو لاس پورې کړ. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا چارو د عمومي رئیس محمد رضا بهرامي او کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیګدلي سره کتلي. کورنیو چارو وزارت وایي چې دې کتنه کې د نشهیي توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې د ایران او افغانستان پر پولو د همکارۍ د پیاوړتیا په اړه مفصلې خبرې اترې وشوې. وزارت زیاتوي چې دواړو خواوو دغه راز د سیمې پر امنیت ثبات او د تفاهم له لارې د مسایلو پر حل ټینګار وکړ. ښاغلي حقانی ویلي چې افغانستان له خپلو ګاونډي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ ولاړې ښې اړیکې غواړي ځکه چې په سیمه کې ناامني د هیچا په خیر نه تمامیږي. دا وړوای پر افغانستان بمباري له پاکستانه د میلیونونو افغانانو کرکه نوره هم ډیروي. د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان پارلمان پخواني غړي محسن داوړ ویلي چې پر افغانستان بمباري له پاکستانه د میلیونونو افغانانو کرکه نوره هم ډیروي. نوموړی وایي د پاکستان ویجاړونکې پالیسي لا هم بدله شوې نه ده. محسن داوړ په خپل تازه ایکس پوسټ کې لیکلي چې پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی او دا ډله د افغان ولس د استازیتوب وړ نه ده. هغه پر
پر کابل د پاکستان د بمبارۍ او د ملکي وګړو د وژنې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا ډول کړنې به د میلیونونو افغانانو کرکه نوره هم زیاته کړي. محسن داور زیاته کړې چې د پاکستان ویجاړونکې پالیسي لا هم بدله شوې نه ده او دا چلند به نه یوازې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي بلکې د سیمې د ثبات لپاره به هم ګواښناک تمام شي. ملا ضعیف وایي د روانو کړکېچونو عامل پاکستانی پوځ دی. پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي مولوي عبدالسلام ضعیف د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکېچونه، شخړې او د پوځي نښتو اصلي لامل د پاکستان پوځ مستبدې او مداخلتي پالیسي بللې ده. ښاغلي ضعیف ویلي چې د افغانستان او پاکستان د شخړې جړله د اسلام آباد د غلطو تګلارو د نفوذ د هڅو او بېځایه غرور پایله ده او په خبره افغانان د چا دښمن نه دي او نه د جګړې مینوال. هغه ټینګار کړی پاکستان باید خپل زاړه فکرونه پرېږدي. د افغانستان خپلواک حاکمیت، ارضي تمامیت او د افغان ولس عزت ته باید درناوی وکړي. افغانستان هیڅکله د بل هیواد تابع نه دی او نه به شي. موږ له چا سره دښمني نه لرو خو د هر ډول تجاوز او سپکاوي پر وړاندې د دفاع حق لرو. نوموړي همداراز د پاکستان پر دولت او پوځ سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې اسلام آباد افغانستان د خپل نفوذ د سیمې برخه ګڼي او نه غواړي چې کابل نړۍ سره په خپلواکه توګه اړیکې ولري. حال دا چې پاکستان نه اقتصادي، نه نظامي او نه تاریخي ځواک لري چې د یو ملت برخلیک وټاکي. د جمعیت علما اسلام مخکښ مشر دینی عالم او د بلوچستان اوسیدونکي حافظ حمدالله افغانستان سره وروستۍ جګړه کې د پاکستاني رسنیو دروغ راپورونه نشرولو ته په اشاره ویلي چې که کرکټ لوبه په ژوندۍ بڼه په تلویزیون نه خپرېدای نو پاکستان به یوه لوبه هم تر اوسه نه وای بایللې ځکه د دوی رسنۍ تل خلک په دروغو غولوي. د افغانستان او پاکستان وروستي کړکېچ د پاکستان مشهور او نړیوالو رسنیو په ښکاره دروغ او حتی د اوکراین د جګړې ویډیوګانې په خپله ګټه نشر کړي. پر دې سربیره جګړه کې د خپلو تلفاتو کم ښودلو او نور لسګونه دروغ راپورونه نشر کړل او له مصنوعي ځیرکتیا په ګټه اخیستنې جوړ شوي انځورونه به افغانستان څخه د پوستو نیولو له ادعا سره نشرول.